یعنی الله جل جلاله دا فرمایي چې بس که دې مخ واړوئ پسې پرېږده، الله غواړي چې د دې د بعضو ګناهونو سزا و دې ته ورکړي. ګورئ دا سزا یې پر دوه قسم. یو سړی به ګناهونه کوي، بدعملۍ به کوي، دی به وایي کومه دی الله خو ماته سزا نه راکړي، یعنی الله خو ماته سزا نه راکړي، نه مې پر سر درد سوی دی، نه مې پر پښه درد سوی دی، نو یو بل مصیبت راغلی. ګورئ دا ته چې عبادت نسې کولی، دا ته چې لمونځ نسې کولی، دا ته چې استغفار نسې ویلی، دا ته چې د مسجد څخه لرې یې، دا ته چې د نیکۍ څخه لرې یې، در دې نو غټه سزا کوي. چې یو چا ته د دره څخه شړلی، د خپل ذکر څخه شړلی، د خپل عباداتو څخه شړلی یې، در دې غټه سزا کوم. د حق د منلو څخه شړلی یې، نو خو غټه سزا ده. که چیرې ته په دې پوه سې، ګوره د هوښیار دپاره، د عقلمند دپاره دا غټه سزا ده چې د ده محبوب یا د ده هغه شیخ، د ده هغه بزرګ، هغه څوک د ده څه مخ واړوي. که سړی په دې پوه سي، نو الله جل جلاله چې ستا څه مخ اړولی دی، مثلا ته یې د دین څخه لرې کړی یې، نو در دې غټه سزا نوره کم. ضروري نه ده چې سزا دا رقم وي چې الله ستا پر سر یو ډبره رایله کړي، سزا دا رقم وي چې الله جل جلاله مثلا ستا پر لاس و پښه در شل کړي. نه، دا غټه سزا ده چې ته الله جل جلاله د خپل ذکر، د خپل استغفار، د خپل عباداتو څخه لرې ساتلی. ته د عباداتو توفیق نه لرې، ته د نفلو توفیق نه لرې، ته د بدنظرۍ څخه ځان نشې ساتلی، ته د سرو ځان نشې ساتلی، نو ته په دې پوه سه چې دا ستا دپاره د الله طرف څخه یو سزا ده. ته باید دغه دعا وکړې چې الله د کومې ګناهونو د وجې څخه زما څخه دا توفیق اخیستلی سوی دی، هغه ګناهونه را معاف کړي.